ستاسو ایمیل او دغه ته زما جوابونه کله هم چې زمونږ د ماشومانانو خبر راشي ولې را روان وخت کې هم دا ماشومانان دي که د دې صحیح تربیت وشي او د دې صحیح روزنه وشي نو د حالت دی بدلولی شي. موږ نه وخت دی نو دا اولنی دوه ایمیل زه په یو ځای باندې ویم او دواړه یو شانتې دي. د دې قسمه نورې کوېسچنې ایمیل ما ته هم راغلی دي خو دا دوه چې دي دا پکې ویل ضروري دی. دی وایي چې السلام علیکم فیاضه، امید کوم چې روغ جوړ به یې. زه په سعودي عرب کې مسافر یم او د سواد دیولۍ سره مې تعلق دی. زه د یوې مسلې ډېر سخت پریشانه کړی یم او زه د خپلو بچو سره ډېره زیاته مینه کوم خو هغه شان مینه زما سره نه کوي څنګه چې یو کس په کلي کې وي د هغه بچي د هغه سره کوي. زه چې کله هم په چوټیانو کور ته لاړ شم نو ماته اندازه لګي چې د هغو سوچ دا وي چې دی به کله ځي خو ماته ویلی نه شي. رور چې کم مې په کلي کې دی هغه سره زیاته مینه کوي، مسلې هغه ته بیانوي خو ماته نشي ویلی. زما دا خیال دی چې دا به صرف زما حل نه وي، دغه شان به نورو مسافرانو هم حل وي که په دې راته یوه ویډیو جوړه کړي. بیا یو بل ایمیل دی هغه وایي چې سلام، زما نوم ډیش دی، زه په سعودي عرب کې پاتې کېږم. زه په خپل ایمیل کولو باندې نه پوهېږم ځکه چې تعلیم مې دومره نشته او د تیرو 1400 کالو نه دلته مسافر یم. زما سوال دا دی چې زما د 14 کالو زوی دی، 2 مې لوریانې دي، یو د 10 او بل د 8 کالو. اوله کې زما زوی ډېر سم و او ما سره به په ټلیفون خبرې کولې، خوشحالیدم به. اوس کال دوه کېږي چې هغه زما ټلیفون نه اوچتوي. کور ته که کال وکړم نو بس یوه دوه خبرې راسره وکړي او خپل موبایل مور ته ورکړي. ما د هغه ټول ضرورتونه پوره کړي دي، یعنې موبایل، کپړې او پیزار. د اول په سبق کې د سکول او د جومات په سبق کې خو اوس کمزوری شوی دی. زما خپل دا سوچ دی چې دی لږ رالوی شي چې زه یې دلته راولم ولې عدالتونه یې بدلېږي. زما د نظر نه وړاندې به وي داسې نه چې څه کار راله وګوري. د ټولو نه اول خو زموږ د هر چا سره د دغه شان فکر شي چې د هغه بچی د هغه په باره کې کم سوچ او فکر کوي. اوس د اولني کم کس چې ویلي چې زما بچي زما سره مینه نه کوي د هغې غټه وجه دا ده چې کله هم ته کلي ته لاړ شي نو تو د خپل بچو او د خپلو ورېرونو خوریانو سره یو شان چلیږي. ته چې څه هم خپل بچي لکې هغه ته د نورو ماشومانانو له هم کې ته مجبوره یې دې خبرې ته. داسې نشي کولی چې ته خپل ماشوم ته وشي یو موبایل واخلي او خپل وراره ته یې وانخلي ولې چې تا خپل ماشومانان چې دي هغه ته پرېښودي دي. د هغه هر څه چې دي سکول شو، د هغه اسپتال شو، ډاکټر شو، دا هر سره هغه کوي. نو ستا سره دا یره ده یاره که زه د خپل ماشوم له داسې څه وکړم چې هغه د بل ماشوم له ما نه وي کړي خپل وراره ورېرې نو دی به زما نه خفه شي، بیا به زما د ماشومانانو هغه شان خیال نه ساتي. دلته مسله دا ده چې ستا ماشوم غواړي چې ته هغه د نورو نه سپیشل ټریټ کړي او هغه ته دا پته ولي چې دی زما پلار. نو ته دغه ځای کې مجبوره یې چې ته هغه له هغه شان څه نشې کولی. بل تاسو د یوې غټې خبرې نه محرومه یې، هغه دا دی که دا ماشوم باندې ناجوړتیا راځي، یعنې د هسپتال ته وړل، د هغه سره شپه رونول، ستا په سترګو کې چې هغه د خپل ځان دپاره اوښکې ویني، خفګان ویني، نو دغه باونډ چې دی دا ماشوم او پلار یا مور یو بل ته ډېر زیات رانږدې کوي. اوس دغه هر سره خو تا ونه لیدل دی چې څنګه رالویږي، په ده باندې کومه سخته راځي، کوم حالاتونه چې دی تېرېږي په هغې کې ته نه یي، هغه ستا رور دی یا ستا والد صاحب دی. زه به یو بل مثال درکم، که یو ماشوم په کور کې ژاړي او د هغه ترونه یا ماماګان هغه د ځان سره چکر له نه بیایي. بیا په سواد کې خلک چې ځي نو ځان سره هندوانه واخلي، خربوزه واخلي او د سیند غاړې له لاړ شي هلته یخه کړي او وخوري. که دا ماشوم دی بو نه ځي او په دغه ټایم کې ستا والد صاحب راغی چې د دې هلک نیکه دی نو دی به خامخا دا نیکه به ورته وایي چې ولې بچوړیه راځه. نو دا ماشوم دی کله بوځي او هغه هندوانه خربوزه راولي یخه کړي او دې ماشوم ته وایي چې راشه په خپله یې کټ که او چې هغه کټ کړي دغه فیلینګس چې دي چې یاره I feel special than others که نه ته چې د هغه څنګه ټریټ کې ته څنګه ونازوې ته د هغه نازونه اداګانې ویسې نو دا ماشوم اټومیټیکلي خپل نیکه ته نږدې کېږي. که دغه نیکه یې بیا دغه هلکان نشي یا ستا رونه دي یا د هغه سره ملګري دي هغو ته قار شي چې د سپي زامنو دا مو څه کار رخ کړی ولې هم دا هلک نه بولی وځئ د کور نه نو د دې سره د ماشوم هغه بونډ چې دی که دا پلار وي که دا ماما وي او که دا نیکه وي دا ماشوم چې دی د به خامخا سوچ او فکر هغې ته ځي. زما نیکه یو ورځې ما ته آواز وکړي دې خوا راشه چې لاړم مڼۍ راکړې ورشه دا پټه وخوره. اوس موږ ټولو ماشومانانو هلته لیبې کولې خو هغه ما راواغسته پټه مې وخوړه او بیا راغلم. نو هغه ټایم کې زما هغه فیلینګس یعنې زه خپل نیکه ته ډېر زیات نږدې په دې وم چې هغه زه سپیشل ټریټ کړم. نو دغه هر سره چې دي د هغې نه تاسو محرومه یې، تاسو کولی نه شئ. اوس که ستا یو بچوړګی وي او خو دي نه ډېر دي ته یې په ځان پسې سعودي ته راوله، که دغه نه شي او ته دومره خپل ځان ساتلی شي او دا ماشوم هلته ساتلی شي په پسې کلي ته لاړ شه که نه د دې څه علاج نشته. اوس دا بل رور وایي چې یاره زه د خپل بچو ټول ضرورتونه پوره کوم خو هغه په ما بس ټلیفون قدرې نه چوتی چې زما سره خبرې وکړي. یو خو زموږ د ټول نه غټ مصیبت دا دی چې کله هم ماشوم سکول ته نه ځي، مدرسې ته نه ځي یا څه چل وکړي مور یې ډایرکټ ټلیفون نه واخلي، ها
تا خو دغه ځای لګولې ده او دلته دې په وړو زه وشلولم. نو هغه ظاهري خبره ده، تاسو چې کله ته ټلیفون وکوئ قهر شئ غوسه شئ، تاسو هېڅکله د ماشوم نه دا تپوس نه دی کړی چې ته مدرسې ته ولې نه ځې، تا ته څه مسله ده، تا ته په لاره څوک څه وایي که نه، تا ته قاري صاحب څه وایي، ته سکول له ولې نه ځې، په سکول کې څه مسله ده. او دا خبرې ډېر په اسانه او په نرمه لهجه د دې ماشوم سره کول غواړي. د دې ماشوم نه د ستونزه یعنې د کومې خطرات دي بهر، زموږ حالات خو تاسو ته پته دی. نو دغه تپوس خو چې موږ کوو نو موږ ډایرکټ ماشوم ته قهر شو، که د قهر په ځای موږ تپوس وکړو چې ها خیر دی، ته ماته ووایسي چې هلې مدرسې ته ولې نه ځې. بل تا لیکلي چې زه له ټول ضرورتونه پوره کوم. ځناور چې هم بچی راوړي هغه له خوراک ورکول، هغه له پروټکشن یعنې تحفظ ورکول او هغه ساتل لا لویول. که دا ځناور د ماشوم یعنې سخی کټی چې ناجوړه شي غوا ورسره خامخا خفوي، نو داسې د ځناور مور و پلار هم په ماشوم خفه کېږي، په هغې بچي باندې خفه کېږي، حتی خوراک هم ورکوي، د هغه ضرورتونه هم پوره کوي او رالویي یې. نو دا خو څه خبره نه شوه، دا څه لاجیک نه شو چې زه ضرورتونه پوره کوم. که تا دله موبایل وانخلې دی به سبا غلا کوي. نن سبا د هر ماشوم موبایل ضرورت رخ شوی، یو فیشن رخ شوی دی. هر ماشوم سره چې موبایل نه وي هغه د احساسي کمترۍ ښکار کېږي. بیا که غلا ونه کړي بیا به وله څوک اخلي، په شیخ پې اخلي. نو ساري ټو سه دا زموږ یو تلخ حقیقت دی چې موږ له ماشوم سره کېناستل، هغه ځان ته رانږدې کول. اوس زموږ حالات داسې دي، مسافرو زه به تاسو ته څه وکړم چې موږ بچي ډېر راوړي دي، موږ یې په ځان پسې راوستی نه شو او هلته هغو هغه شان ژوند کوي. نو که زما خبره منئ بچي کم راوړئ چې د ستاسو د وړاندې رالوی شي او ژوند وکړي. راځئ یو بل ایمیل ته ځو. اوس دا بل ایمیل وایي السلام علیکم سر، هوپ یو آر ویل، مای نیم از عبید الله، ایم فرام صوابۍ. دا صوابۍ سره تعلق ساتي، د پېښور یونیورسټۍ کې سبق وایي. دی وایي چې زه ستا غټ مینهوال یم او ستا نه مې ډېر څه زده کړي دي. زما سوال دا دی چې ینګ جنریشن نوی کول چې دی دا وخت د یو ډېرې غټې تباهۍ سره مخ دی او دغه تباهۍ چې ده ډرګ اډکشن ده، نشې تماشې چې کوم دي په دې کې آیس او دې نشې چې دی د خلکو ماشومانانو را روان وخت یا فیوچر مستقبل تباه او برباد کو. دا به کومه غټه وجه وي چې دا ینګ جنریشن دا نوی کول چې دی زیاتره دا په ډېر مقدار د آیس چې دی دا استعمالوي. او زموږ مشرانو له یا مور و پلار له څه کول پکار دی چې د داسې قسمه اکټیویټیز نه دا ماشومانان بچ کړي. عبید الله وروره ټول نه اول خو پوهه پکار ده. اوس دا پوهه چې ده دا مور و پلار له هم پکار ده، مشرانو له هم پکار ده او دا کم کس چې نشه کوي ده ته هم پکار ده. موږ پښتانه نشه په دوه قسمه چلونه شروع کوو. یو کس ته پته وي چې زه دا نشه کوم دا به څه چل کوي، د دې به فایدې څه وي او نقصان به څه وي. اوس دویم قسم دا دی چې یاره خلک د یار دوست سره کیني نه ورته وایي بل نسوار کوي دی ورسره نسوار شروع کړي، بل سګرټ کوي دی ورسره سګرټ شروع کړي، بل چرس کوي دی ورسره چرس شروع کړي. ده ته دا پته نه وي چې دا زه ولې کوم، د دې کار څه دی او دا زما د وجود سره څه کوي. اوس دا تا چې کوم طرف ته اشاره کړې ده نو دا زیاتره د یونیورسټۍ لیول باندې سټوډنټان چې دي دا په دې شیز کې ککړ دي. دا که تاسو وګورئ دا کرسټل میت چې دی دا د کوکینو او یا دغه یو ډېر را فارم دی، ډېر خراب ګنده فارم چې دی د هغې نه وځي او دا بیا ارزان هم دی د کوکینو په مقابله کې. او دا ستاسو په دماغو کې ډوپامین لیول، یو ډوپامین هغه وي چې کله ته خوشحاله شي یا څه کامیابي حاصله کړه یا د لوبه وګټله هر څه وي په هغې کې ستا دماغ چې دی لږ شان هغه راپرېږدي ریلیز کړي او ته هغه خوشحالي چې ده په نیچرل طریقه باندې دا ټایم په ټایم کېږي لږ شان. نو که چې کله ته دا آیس واخلې هغه ستا په دې دماغو کې چې کوم دغه ډوپامین دی دغه ریلیز کړي او ته د هغې نه وروسته چې دی ته خوشحاله هم ستا فوکس لیول ته په یو څیز کې وردن نه شوې، ته لیږی کتاب کې سبق وایي یا ته څه کار کې ته په هغې کې ستړی کېږي نو مسلسل لیږی او دغه کار کې لیږیا اوسې. بل ستا خوراک څښاک چې دی هغه دومره نه وي، د دې سره وزن ډېر زیات کمیږي او ورسره ته به 3 ورځې تقریبا 2 غنټې ته اوده کېږي. نو چې یو کس 3 ورځې 3 شپې هغه خوب نه کوي، هغه اکټیو وي، خبرې ډېر کوي، کار ډېر کوي او یا سبق ډېر زیات وي، که داسې ماشوم ستاسو په کور کې ونه پوه شئ چې دی هلک سیچل کړی دی 3 ورځې مسلسل څوک داسې نشي کولی او بیا چې دا نشه کله ځي نو دی بیا د هغې نه وروسته ډېر زیات خوب ول ورځي، راپاسي خوراک بیا په مخه کوي او دغه کېږي. د دې دپاره دا داسې وي چې 3 ورځې خلک وکړي بیا پسې لږ شان نور ور واچوي. نو دا ډوپامین چې دی دا چې کله تا یو لږ شان واغستل په عقل لیول باندې آیس دا نشه چې ده په عقل لیول باندې ستا دماغ دغه ډوپامین نه ریلیز کوي نو ته به بیا لږ نور سیوا کوې نو هغه به تا ته بیا هلو دماغ چې دی ډوپامین ریلیز کوي. نو چې 3 ورځې تا یو پیر نشه وکړه او 3 پیرې ورپسې دې بیا وکړه
چا خو هغه مقدار ته د نشې زیات کو داسې دا ورځ ورځ زیاتیږي او ظاهري خبره ده چې ستا خوب ورکیږي او ستا خوراک ورکیږي ستا په وجود ډېر غټ اثر پرې باسي او داسې دی چې د هر یو هغه سینس کار کوي یعنی هر څه ته خیال او فکر وي په هر شي کې ډېر ژور تللی شي. اوس زموږ ایجوکیشن سیستم چې دی دومره تباه او برباد دی چې زموږ سکولونه چې دي هغه اوس مجبوري ده د دې نه بغیر هم نه کیږي خو سکولونه دومره واړه شي چې واړه پکې لوبې نه کوي. کله چې هم ستاسو فوکس لیول چې دی هغه لوبې چې دي هغه ښه کولی شي هغې ته فزیکل ایجوکیشن هم وایي. اوس که تاسو فوټبال راواخلئ یو بال دی خو په هغې پسې 20 کسان منډې وهي او د دې 20 کسانو سنټر اف اټریکشن یا فوکس لیول هم د قبال دی داسې په کرکټ کې یا داسې نورې لوبې. نو زموږ فوکس لیول د نورې دنیا نه ډېر تباه او برباد دی. وجه هم دغه ده چې دلته خلک ډېر زیات کرسټل میت د آیس چې دی دا یوز کوي. یوازې دلته نو په ټولې دنیا کې دا چې دی اوس زیات شوی دی خو د دې تاریخ داسې دی چې دا په ورلډ وار 2 کې کله چې دویم جنګ عظیم و په هغې کې به یې پوځیان له ورکول چې یاره دې خوراک ډېر نه کوي اوده کېږي نه او ډېر اکټیو وي بل په دې کې هر سړي ته ځان ډېر طاقتور ښکاري. دی که دروغ وایي د چا سټۍ ته نه ګوري که د رښتیا وایي چې څه کوي ډېر کانفیډنټ پکې وي. نو دغه وجه ده چې دا زموږ سیټ ته اوس را رسېدلی دی دا د افغان جنګ کې به نیټو پوځیانو له هم ورکول او بیا د هغې نه افغان پوځیان او بیا داسې دا په دې ریجن کې خور شوی دی. نو اوس په دې باندې ډېر زیات علمي بیس ته کول پکار دی. زه به ډاکټر لقمان حکیم ته ارشاد ته او خپل تاریخ پټان دې هلکانو ته ووایم هغوی به هم ویډیوګانې راښکي کوم موقع وه په دې باندې به یو اوږده پوډکاسټ وکړو چې زموږ سره چرس څه کوي سیګرټ څه کوي کوکین څه کوي شراب زموږ سره څه کوي او دا آیس زموږ سره څه کوي چې بیا زموږ خلک پوه شي چې یاره دا الریډي زما سره دا کوي ما وجود به دومره خراب که د هغې نه وروسته یې څوک کوي خیر دی کوي نشې تاسو نشئ دغه کولی خو د دې دپاره اویرنس چې دی هغه ډېر ضروري دی. نو راځو بل ایمیل ته. بل ایمیل دی په هغې کې دی لیکي چې کټه السلام علیکم زه د پلانکي ځای یم 40 کاله مې عمر دی یو 2-3 کاله مخکې زما ګیره نه وه او ډېر ښایسته وم اوس په جاب هم یم او په فریلانسینګ نه پیسې هم ګټم. دلته دی لیکي چې زه کله ښایسته وم په هغه وخت کې یو څو نومونه یې لیکلي په دې کې به یو 2-3 زه پټ کړم خو دی وایي چې یاره سوشل ورکر صاحب محترم صاحب او حاجي صاحب داسې یو کس و ما ته یې میسیج وکړو هغه وایي السلام علیکم ما ورته چې وعلیکم سلام 200 روپۍ ایزي لوډ د خپل اکاونټ نه ما ته راولېږم. بیا وایي چې مبارک شه ما ورته چې الله دې وبخه ولې نو دی ما ته وایي چې وراره دې شوی دی ما ورته چې خوشحاله شي. بیا ما ته وایي چې پروګرام به کله کې نو داسې لږ شاک شوم حیران شوم ما ورته چې کله تاسو وایئ نو دی ما ته وایي چې کله زه خو اوس هم تیار یم نو ما ورته صرف ها ولیکل یعنې ومې خندل او خبره مې ختمه کړه. دی راته بیا وایي چې یاره که پیسې د سره نه وي زه به درکم نو ما ورته وایي چې نه د پیسو څه مسله نشته دی. د بیا ما ته په سبا له 1000 روپۍ ایزي پیسې زما اکاونټ ته راولېږلې نو ما ته خو ډایرکټ پته و چې دا به دی ما ورته میسیج وکړو دا تاو راولېږلې دی وایي چې او ما در ولېږلې داسې دا کنورسیشن یا دا گفتگو د میسیجونو دا سلسله چې دا ختمه شوه او 6 میاشتې په دې کې تېروتې د الګ بیا په سمستر کې یعنی په امتحان کې یو پیپر په هغې کې دی پیل کېږي او د پیسې په کار راځي نو د ذهن ته ډایرکټ دغه کس چې دی کوم چې ورته میسیجونه کړي هغه راځي. نو دی وایي ما ورته میسیج وکړو چې السلام علیکم او په یو سیکنډ کې ډایرکټ جواب راکړم چې وعلیکم سلام. ما ورته چې زما لږې پیسې په کار دي دی وایي سونه ډایرکټ سونه. ما ورته چې 3000 نو 3000 د نن نه چې 3-4 کاله مخکې کې شاید چې ویلیو یو اوس خو به ویلیو نه وي نو دی ما ته وایي چې صرف 3000 بس. نو ما ورته چې او نو د هغې کې 15000 روپۍ زما ایزي پیسې اکاونټ ته رالیکي او داسې دا اولنی ځل و چې ما د ده نه پیسې واخیستې د دې نه وروسته ما 12000 روپۍ اخیستې دي د ده نه مې 18000 روپۍ اخیستې دي 15000 مې ترې اخیستې 2500 روپۍ مې ترې اخیستې او داسې چې زما به کله هم پیسې په کار وي ما به درته میسیج کوو او ده به ما ته پیسې رالیږلې. د بیا زه خپل ځای ته راغوښتی یم او ظاهري خبره ده چې څوک تاله پیسې درکوي هسې خو به یې نه درکوي. نو دی وایي چې زه د ده سره 6 پیرې میلاو شوی یم او داسې زه نور هلکان وسینم چې داسې ځي راځي او ما ته هغه خپل دغه معلومیږي. دلته نورې خبرې ده لیکلي دي چې یاره دا پیسې د ده سره د کم ځای نه راځي خو هغه زه ضروري نه ګڼم. اوس خبره دا ده چې پخوا به که چاته اکسس کوو زیاتر د هلکانو دا لینډین نو که هغه به یې رضا کوو یا د هغه سره به یې مرګیتیا راغوله هلته به یې ګفټ اخیستو هلته که یې پیسې ورکولې خو ته به فزیکلي تلې هغه هلک سره به مخامخ میلاوېدې هلته به دې دا پیسې ورکولې یا دا ګفټ به دې ورکوو. نو دغه ځای کې د انسان سترګې شرمېږي لکه دې هلک چې په اوله کې وایي چې ما ته یې پیسې راولېږه زه داسې شاک غوندې کې شوم او 6 میاشتې چې کله د دې هلک ضرورت نه و نو ده ورته څه ویلي هم نه دي. اوس خبره داسې ده چې پخوا په زمانه کې چې به کله هم د چا سره مرګیتیا راغوله یا یارانه
نه بیرغوله هغه به هغه له ګفټ اغستو یا که پیسې به ورکولې خو ته به فزیکلي تلې که دی به لا نړو نو ریبار به یې لیږو او هغه هلک په سترګې شرمېدې یا جینۍ یا په اوله کې اغستې یا نه چې تا لا کس نه وي پېژندلی نو مخکې ډېره ګرانه وه اوس دا ملان هسې نه وایي چې د چا سره ټچ موبایل یې مومن نه دی وجه هم دا ده اوس هغه زمانه دومره ډیجیټلایډ شوي ده چې سړی تا ته 10,000 روپۍ راولیږي 10 درته راولیږي او وایي چې یاره که دې په کار وي نو ما ته وایه او ته ښه هلک یې او نور درته څه ونه وایي نو د 1920 کالو هلک چې دی هغه ته دومره پیسې میلاو شي یا 2,000 3,000 5,000 هغه به یې نه ورکوي د دې کس مقصد خو دغه سیکشول دغه چې دی دغه وي اوس د پنجابیانو یو ګروپ کې ما هم دغه شان پوسټ لیدلی و هغې جنۍ لګېدلي و د سړي تصویر یې هم ورکړی هغې هم دغه شان لیکلي و چې د زما نمبر د پلانکي ځینې اغستی دی او ما ته یې ایزي پیسې کې 15,000 روپۍ رالیږلي دي تا ته یې 2,500 ایزي لیټ کړی ته 15,000 لیږلي وي او هغه خلکو ته وایي چې یاره د دې کس نه ځان ساتئ زما یوه بله ملګري هم په دې چل کې اخته شوي ده او هغه هم دغه شان پیسې اخلي او زه هغه ډېره منې کوم نو ما صرف غوښتل چې تاسو د ټول ګروپ ملګري د دې سړي باندې نظر ساتئ که دی تاسو ته داسې پیسې راولېږي د ده مقصد دغه وي نو ظاهري خبره ده چې ته د چا نه داسې پیسې واخلې مقصد به هم دغه وي نو تاسو کولی شئ چې د خپلو ماشومانانو اوس که د چا سره ایزي پیسې اکاونټ وي یا که هغه لږ لوی وي خو که تاسو ته داسې اپروچ څوک کوي دا مالداره خلک چې دی دا کوي نو د هغه به دغه مقصد وي او بیا یو 2 کاله 3 کاله بعد چې کله ستاسو سره پیسې راشي او تاسو په کار شئ نو تاسو به په کار ډېر زیات ستومانه یې نو ښه دا ده چې داسې خلک د وخت نه ټریټ شي او ډایرکټ ورته وایي چې نه زه ستا د پیسو محتاجه نه یم دا د دې هلک سره یو واقع شوي و ما ستاسو سره دغه که الله دې وکړي چې ستاسو سره داسې واقعیات رانشي ستاسو د بچو سره رانشي خو په دې څیز هم نظر ساتل پکار دی ښه دا اوس یو بل ایمیل دی دی وایي چې السلام علیکم فیاض بھائی زما نوم پلانکی دی او زه د مردان سره تعلق ساتم زه 40 کلنه یم او یو سبجکټ دی نوم یې فزیکس دی په هغې کې ګریجویټ یم ښه دی وایي زه د مور و پلار یو کې یوازې زوی یم او د دغې وجې نه د هغې ټولې ذمهواریانې زما په سر دي زه په پرایویټ سکول کې استازي کوم په ډېره کمه تنخواه چې 15,000 روپۍ ده او دا زما ضرورتونه نه پوره کوي زما پلار چې دی هغه د 50 کلن دی او دا وخت مزدوري کوي چې د هغې د وجې زه د ډیپریشن ښکار یم مور چې مې ده هغه 50 کلنه ده او دا وخت استما یعنې د ساه او چست د سینې د مرضونو د وجې هغې ته د کور په کارونو کې مشکل وي زه د هغې سره د کور په کارونو کې یعنې پخلی کول جامې مینځل د دې کې هیلپ کوم نو زما والد صاحب ما ته وایي چې یاره دا مسلې مسایل ډېر شوي دي تا له پکار دی چې ته اوس واده وکړې زه خپله دا وخت ځان د دې قابل نه ګڼم چې زه واده وکړم او دغه ضرورتونه د یو بل چا هم پوره کړم او د خپل ځان هم پوره کړم اوس زه د داسې مسلې سره مخامخ یم چې زه څه وکړم حقیریان یم زما فاینانشل حالات چې دي مال جیداد او دغه څیزونه چې دي هغه ماته دا اجازت نه راکوي ته ماته څه ویل غواړي د ټولو نه اول خو وروره ته د فزیکس دا یو ډېر ښکلی سبجکټ دی د دې سره مینه وکړه داسې مه لیکه چې یو سبجکټ دی نوم یې دغه دی او دا شاته کوم 2 کسان چې تا ته په دې پرایم کې ښکاري دا به هم تا ته نن اندازه وشي چې د فزیکس څومره غټه ویلیو ده دویمه ته چې زما 15,000 روپۍ تنخواه ده په دې کې زه خپل ضرورتونه نشم پوره کولی بالکل وروره 15,000 روپۍ نن سبا چې څوک دیاړي هم کوي هغه په 800 کوي نو ته د دیاړي مر نه هم کمې پیسې ګټې د دې سره سره یو مسله چې د ټول نه غټه مسله ده هغه ستا د والدې صاحبې د سینې د مرض یعنې استما سالنډي چې ورته ده د دې دپاره دا دي چې ته دومره سوچ وکړه چې یاره د دې دپاره فعال پرهیز او کم ماحول پکار دی اوس که ستاسو په کور کې ونې بوټي نه هلته ونې بوټي نه لول پکار دي دا یو داسې ډاکټر ته ښوده پکار دي چې هغه دا پوهه کړي زه دومره کولی شم چې زه تاله د ډاکټر لقمان نمبر درکم او کله هم چې زموږ ډاکټران د یو مریض سره کینی او په خوش اخلاقۍ ورسره خبرې وکړي او پوهه یې کړي چې بېبې تا ته دا مرض دی د دې ډیسیز نه کېږي دا څیزونه چې ته نه خورې دا به نه کېږي او که ته ورسره ورزش کوې دا کوې نو زه د به ګارنټی ویم چې زه تا ته د دې سره د ډاکټر لقمان حکیم نمبر در لیږم ته به د هغه سره لاړ شي او به تا پوهه کړي ستا والده صاحب به وویني ان کیس که څه خرچه هم راتله او هم زه ډاکټر لقمان ته ورکړم هېڅ کله هم داسې مه کوه چې د کور د کار دپاره ته یو بله جینۍ راولې هغه بیا ستا مور هم ساتي تا هم ساتي او د کور کارونه دله هم کوي په 15,000 روپۍ باندې به ستا سره واده څوک کوي دغه سوچ خو هم پکار دی تاله به 15,000 روپۍ کې جینۍ څوک درکوي او که در هم کې نو ستا لایف چې دی هغه به څه وي بیا به ستا د وړو مستقبل څه وي ته د مور پلار یې کې یوازې زوی ته الریډي دا په ذهن کې دا ستا د ایمیل نه پته لګي چې ته به 4-5 بچي راوړې نو هغه به د کم ځای نه ته ساتې که دا خبره چا مخکې کوله چې ښځه رزق د ځان سره راوړي ما په
دې باندې مخکې ویډیو رخ کړې ده چې داسې ATM ماشین نه دی. نو دغه سوچ او فکر چې دی دا ستا په ذهن کې به دغه وي. بله خبره تا دلته لیکلې ده چې پلار مې د 50 کالو دی او مزدوري کوي. په 15 کاله کې دلته خلک ریټایر کیږي. نو دغه په دې کې هیڅ بدیت نشته که څوک مزدوري کوي او که څوک استادي کوي. اوس که ستا والد صاحب سبق نه وي ویلی او هغه د لاسو خپو مزدوري کوي خو کوي د دې سره به هغه د هغه هیلپ چې دی دغه وي اکټیو به وي. چې څومره سړی اکټیو وي دومره وخت زیات تېرولی شي. کوم انسان چې د خپل ځان خیال ساتي تاسو واخلئ شاهرخ خان واخلئ سلمان خان واخلئ امیر خان واخلئ دا ټول د 50 له پاسه داسې ښکاري نه د ځان خیال ساتي. واخلئ عمران خان په 58 کاله عمر کې 3 واده کړی دی. نو چې کوم سړی د ځان خیال ساتي هغه هیڅکله نه بوډا کېږي او نه څوک په کار باندې بدښکاري. نو په دې باندې ته چې که ډپریشن ښکار کېږي هسې په زول ښکار کېږي دا نه ده په کار. ښه د مور و پلار سره یو ځای ورزش لځه وخت ورکه او ته د فزیکس سره دومره مینه وکړه چې ته په پارټ ټایم کې چاته سبق ووایې یا بل څه کار وکړې او د 15,000 روپۍ چې دي د دې د زیاتولو کوشش وکړې نه چې دې له یو بل څوک راولې او هغه هم په تاسو باندې بوج شي. نو خپل بوجونه نور مه سیوا کوئ. استاد سړی زه د ریسپیکټ کوم خو د دې سیزون نه راوځه او د خپل مور علاج وکړه او د خپلې پیسې چې دي د دې د زیاتولو فریلانسینګ وغیره یا وړو ته ټیویشن دا شروع کړه. ښه یو بل ایمیل دی وایي السلام علیکم فیاض لالا زه د سواد پلانکي ځای نه یم او MPhil کوم په اکنامکس کې د پلانکي یونیورسټۍ نه. امید لرم چې تاسو به جوړ یئ او ښه به په ژوند نه به مزې اخلئ. کوم دي مزې لالا سپا سبا خبره به شروع کړم. زما مسله دا ده چې زما 15 ګرلفرنډې دي. یوه په دې ځای کې ده بله په دې ځای کې ده بله په دې ځای کې ده او زه ډېر بدګیر شوی یم. ټولو سره مې پرامیس کړی دی یعنې د ټولو سره مې دا لوس کړی دی چې زه بس تاسو سره واده کوم خو زه دې واده ته جوړ نه یم. سپا خبره به وکړم چې دا وخت زه ورجن یم د یو چا سره مې هم سیکس نه دی کړی. زما ملګري ما ته وایي ته یو ډېر سنجیده سړی او په سنجیده خبرو باندې ویډیوګانې راکوه. دا اوس MPhil کوي وروره د 15 ګرلفرنډې دي. د ما خوند نه راکوي چې زه اخوا دغه وکړم ایمیل پړاو کړم. ټول پښتانه چې دي هغه په دې سیس کې ککړي د هر سړي زړه مات دی. د چا زړه چې دی د تور دغه نه مات دی د چا هغه پینک او د چا هغه سور ټول په دغه سوري زړه کې لګیا دي. د چا سوچ داسې نشته. اوس د انډیا خلک دي هغه وروره څوک سپوږمۍ ته خیږي نو هغو په دې سیزونو باندې خبرې کولی شي. د هغو ټاپکس جدا وي. موږ صرف او صرف هلک او چې دی یو هلک د دې نه نه راوتي. دا هلک چې دی دی به سبا MPhil وکړي بله ورځ به PhD وکړي دله به ټکی نه ورځي. په 15 ګرلفرنډو کې دی سبق څه ټایم وایي. تاسو په خپله سوچ وکړئ. داسې کیدی شي چې د یو کس 15 ګرلفرنډ او د هغې سره دی خبرې کوي. 15 ګرلفرنډو له ته ټایم څنګه ورکوي او دا دومره خرانې دي چې دوی په څه پوهېږي نه چې یاره د دې هلک دا موبایل بیزي راځي ته به ورته بهانه کوې یوې له چې ټایم ورکوې خو بله به دغه کوي او داسې فکس ټایم خو به ستا سره یخودی نه. تاسو دلته دومره غټ مولا یې چې 4 ودونه دې کړي دي او هغه تا داسې پوهه کړي دي د اسلام په لالچ کې چې نن ستا شپه بله ستا شپه بله ده داسې به یې ټایم ډیوایډ کړی. نو د ټولو نه بدبخته انسان هغه دی چې هغه د خپل ځان سره دروغ وایي. اوس نورې ټولې دنیا ته دروغ ویلی شي خپل ځان ته نشي ویلی. خو کوم کس چې د خپل ځان سره دروغ وایي او په دروغو ځان سیټسفای کوي دا د سیټسفیکشن دپاره ته لګیا د 15 جنکو سره خبرې کوي د هغو سره دې لوزونه دغه کړي دي سیکس دې ورسره کړی نه دی. نو وروره ته په یو ډېر فیک دنیا کې ته د ځان سره دروغ وایې. ته دا شاول خو د خپل ځان سره رښتیا ووایې که نه چې ته د MPhil سټوډنټ یې 15 جنکۍ دي ستا به مستقبل صحیح تا له به څوک بیا جواب درکړي ته به په څه پوهېږې یا د دې 15 جنکو به څه رغېږي. نو وروره زه به تا ته دغه مشوره درکړم چې د مور و پلار پیسې دې نورې مه خرابوه. ښه کلي ته ځه که بس هم دقه دې مقصد وي واده وکړه. ته وایې چې زه 15 غونډ ته اوس نه یم جوړ پیسې مال د کور نه راځي د مور و پلار په خرچې ته ناست یم. دا به څو کاله وکړي 10 کاله به یې وکړي 15 به یې وکړي اخوا خو هغو هم تا نه ساتي. نو د دې فیک دنیا نه راوځه. د 15 جنکو سره که ته خبرې وکړې ټول خلکو ته وایم چې د انسان د یو چا سره لړېږي هغه به د ستاسو ښځه وي کور والا به وي. د دې نه زیات که تاسو د هر چا سره خبرې وکړئ ډېر شوشه او دغه وکړئ نو څه به وکړئ ستاسو زړه ته به سکون نه میلاویږي. په آخره کې تا لیکلي جزاک الله خیر BemBaq زندہ باد ورک شه مړه. اب بس یو بل ایمیل ہے په اردو کی لکھی لی. میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ ہاسٹل میں رہتا ہے. ہم دونوں پشاور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرے دوست یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں. وہ لڑکی پشاور کی ہے. وای دا موږ دوه لکانیو په هاسټل کې پاتې کیږو. د زما د ملګري چې اساس زه پاتې کیږم دا د جنۍ سره تعلقات دي او هغه جنۍ چې ده کله کله بریاني پخه کي او زموږ ته راولیږي. زه ستا نه دا تپوس کوم چې دا بریاني حلاله ده او که حرامه. نو اوس په دې کې به سړی څه سیری شي. اوس ته ما ته ووایه چې دا بریاني په تا زه حلاله کم او که حرامه کم. دغه وجه ده چې موږ کس ته نه ګورو. موږ د قاري صاحب نه هم د مسلو تپوس کو. موږ د یو عام مولا نه هم تپوس کو. دا تپوس ته یو د مفتي او عالم نه وکړه
د مخ دا کړوسي بدله ووهي چې دا هم څه تپوس دی. نو موږ له پکار دی چې کومې سینسیټیو مسلې دي هغه د یو غټ عالم نه تپوس وکړو. اوس ملا به دا سره موږ کینو، موږ ښکلولی شو نشو ښکلولی، کتلی شو نشو کتلی، حلال حرام. نو دا خو په ما ډیپینډ کوي. دا بریاني دله زه هم حرامولی شم او هم حلالولی شم. دلته موږ په استرالیا کې ژوند کوو. دلته هر سړی کور په سود باندې اخلي، خو څوک یو امام یې پې حرامولی نشي. ولې؟ د دې ځي مذهب چې دی د دې ځي قانون دی. دلته په منبر باندې ناس ملا چې دی هغه د څلورو ښځو فضایل نشي بیانولی. که بیان یې کو استرالیا به کوشړې وخت کې. نو دا خو ډیپینډ کوي په هغه ملا باندې چې د هغه څومره لاس رسي، څومره مجبوره دی او څومره دغه کولی شي. نو د صحیح ټایمینګ او صحیح ځای وپېژنئ چې صحیح تپوس به د چا نه کوئ. ښه نه که ته سبق ووایې او ستا د اهل یې نه داسې تعلیم دی په بلا ولي. اوس دا بریاني چې ده چې ته وږی نو دا ته په ځان باندې په خپله حلالولی شي، چې کله موړ شوې جو حرامولی شي. نو زه به تاسو ته څه ووایم، دا د دې اپیسوډ اخرانی ایمیل و چې ما تاسو ته ووایي ډېر غیر سنجیده خلک یو والله. نو ستاسو ډېر ایمیل راځي، زیاتره یو شان دي. زه په هغې کې یو ایمیل راوچتوم. دغه سلسله دې جاري وي. که چاته لاجواب نه ایمیل او شی په راروان اپیسوډ کې به موږ په هغې خبرې وکړو. ډېره مننه.